عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. مصعب ابن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې زما پلار سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا ګمان وکاو د خبرو نه دا خبره معلومېدله چې زبا په دې کمزورو ملګرو باندې غوریم، نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل: الله د دې امت سره نصرت د دې ضعیفانو په وجه کوي، د دې ضعیفانو په دعا، د دې په منځونو، د دې په اخلاص. د حدیث مطلب دا دی چې الله رب العالمین د کم قوم سره نصرت او امداد کوي، دا د دې ضعیفانو، کمزورو، بېوزله خلکو په دعاګانو، د هغوی په منځونو، د هغوی په اخلاص. نو دا حدیث موږ ته د ضعیفانو مقام راښیي چې ای امته ضعیفانو ته کمزوري موږ په کمزوري نظر مه ګورئ او د دوی مقام وپېژنئ. دویم، د الله د نصرت د حاصلولو 3 اسباب پکې ذکر دي: دعاګانې، منځونه او اخلاص.